روسیه او چین په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې د سیمې د هیوادونو نقش مهم بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان نه د روسیې دښمنان او نه هم د دغه هیواد لومړۍ درجه دوستان دي. ده ویلي ده چې د روسیې ولسمشر وړمه ورځ د چین په لازمینې بیجینګ ته په یوه 2 ورځني سفر تللی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ په یو رسمي سفر بیجینګ ته ولاړ او له خپل چینایي سیال او دغه هیواد له نورو چارواکو سره یې لیدنې او خبرې اترې وکړې. دواړو لورو تر دغې لیدنې وروسته یوه ګډه بیانیه خپره کړه چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. د افغانستان د سیاسي ستونزو حل د ولادیمیر پوتین او هغه د چینایي سیال د خبرو اترو یوه برخه وه. دا دواړه مهم مملکتونه دي، که اقتصاد بخش کې دي که سیاست بخش کې دي، بالخصوص په دې اواخرو کې اسلامي امارت دواړو مملکتونو سره ښه ارتباطات، سیاسي ډیپلوماسي اړیکې لري. دوی کولی شي چې دواړه اول په خپل منځ کې سره کېن د افغانستان د اسلامي امارت په تړاو باندې یو واحد نظر پیدا کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د روسیې له ټاس خبري سرچینې سره په خبرو اترو کې ویلي چې طالبان نور د روسیې دښمنان نه دي او نه هم لومړۍ درجه دوستان دي. زمیر کابلوف که څه هم له کابل سره د مسکو اړیکې د پراختیا په حال کې ګڼي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې سیاسي محدودیتونه شته دي. حال دیدگاه منطقه میست که باید افغانستان ثبات خود را پیدا بکنه، به خاطر که بعد از این افغانستان موقعیت الماسی ترانزیتی را برای خود میگیره. در سیاست کنونی افغانستان علیه ممالک بیرونی یا در راستای او ممالکی که در قضیه افغانستان دلچسپی دارند، هم منافع ملی افغانستان باید مورد توجه قرار بگیره، هم منافع ملی کشورهای بیگانه. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د افغانستان په تړاو له هندي چارواکو سره د روسیې د ځانګړي استازي لیدنه د ښې سیمه ییزې همغږۍ د رامنځته کېدو څرګندونکې ګڼلې او ویلي دي چې هیوادونه دې په افغانستان کې د پرمختګ او امنیت په پام کې نیولو سره له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره درانه میلمانه په بحث کې ملتیا کوي و هر یوې د نړیوالو چارشنونکي ښاغلی محمد حاجمل زرمتی او د سیاسي چارشنونکي ښاغلی محمد معروف ویال موږ سره وصل شوي دي. سلامونه درنو میلمنو، ستړي مشي پخیر راغلي. ویال صاحب، بحث له تاسو پیلوي چې د روسیې او د چین دغه ګډه کتنه چې د افغانستان په تړاو باندې بحث پکې شوی دی، څنګه ارزول کیږي؟ ګرانې اوسۍ جانې، تاسو ته د تلویزیون درنو کارکوونکو ته او د افغانستان درون ملت ته سلام، درناوی او مینه وړاندې کوم. روسیه د افغانستان په ګاونډ کې ډیر ستر رول لري د افغانستان په مسایلو کې، او خصوصا د افغانستان د نوي حکومت سره په تړاو کې. روسان غواړي چې افغانستان کې امنیت وي، افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه وي، افغانستان د روسیې او د هندوستان، منځنی ختیځ، مرکزی آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ چې لنډه ترانزیتي لاره ده. دوی غواړي د دغه لارې له لارې د دغه ممالکو سره چې ما نوم واخیستی وصل سي او خپل انرژي او پایپلاین هندوستان سره وصل کی چې تر څو وسي کولی خپل تیل او ګاز په مسئول شکل دغه مناطقو ته ورسوي، او په عین حال کې دغه لاره چې یو خوا جنوب شرق آسیا، بل خوا مرکزی آسیا او منځنی ختیځ سره وصل کیږي،
نو د دې لارې نه دوی اروپا ته هم مننه. کولی شي چې ځانونه ورسوي. مننه. بیا هم درګرځم ویال صاحب، تاسو به بحث ادامه ورکړم. زرمتی صاحب، روسیې او چین په یوه ګډې لمحه کې ویلي دي چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په تړاو باندې د سیمې ودونو نقش خورا ډېر زیات مهم کېدلی سي. رښتیا هم د افغانستان د روانو حالاتو د حل او د کنټرول په برخه کې څومره د سیمې ودونو رول مهم دی؟ که بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته همدارس تاسو تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دویم تر دې دمه یو ښکلی سهار پیل کړی وي. که تاسو اجازه راکړئ دا زما خبرې قطع نه کوي، زه غواړم چې دا یو ډېر مهم بحث دی، دا لږ غونډه واضح کړم او دا باید تحلیل ته ضرورت لري. تخیلي تحلیل خو ډېر ورباندې کېږي. اول دا دی چې اوله خبره غواړم چې دا وکړم چې دا یو نوې خبره نه ده. دغه مخکې هم په منځنۍ اسیا کې چې کوم کانفرانسونه دایر شوي او د افغانستان په تړاو باندې، هغلته هم په دې باندې ټینګار وسو چې یو سیمایز چې دوی ورته ریجنل هغه وایي یو ګروپ رامنځته سي او دغه سیمایز ګروپ وکولی شي د افغانستان په تړاو باندې یعنی یو واحد لیدلوری تعقیب کړي او د افغانستان مسله حل شي. دغه سیمایز نړیوال ګروپ باید رامنځته سي. تر اوسه پورې نه ده رامنځته سوی. دا یوه مسله. دومره خبره دلته دا ده چې د چین او روسیې ته تاسو اشاره وکړه. چین او روسیا دواړه د افغانستان په تړاو باندې جیوپولیټیک او جیو ستراتیژیک لیدلوري تعقیبوي د افغانستان په تړاو باندې، او دوی د خپلې اړیکې د همدغو دوو اصولو پر اساس باندې مخ ته وړي. دوی داسې نه دي چې مثلا تخیلي بحث وکړي یا هوایي بحث وکړي. نو اوس تاسو مثلا که د شانګهای هغه د همکاري سازمان وګورئ، د مسکو فارمات وګورئ، او یا دغه یو کمربند یو جاده ده، دا ټول د جیوپولیټیک او جیو ستراتیژیکو موخو پر اساس باندې راځي. اوس خبره دلته دا ده چې جیوپولیټیک څه شی دی. جیوپولیټیک کې یعنی یو بحث د څه رامنځته کېږي، د ځواک مسله رامنځته کېږي، د طبیعي زیرمو مسله رامنځته کېږي، د بهرنۍ پالیسي بحث رامنځته کېږي، او بېلابېل مسایل په جیوپولیټیک کې د راڅرخي. ولې چې یو لوی بحث دی، یعنی جیوپولیټیک یو لوی بحث دی او جیو ستراتیژیک چې دی یو ځانګړی بحث دی چې تر ډیره حده ورباندې یعنی هغه تمرکزیت لري. نو اوس دلته راځم چې تر څو پورې چې د روسیې او چین هغه جیوپولیټیک او جیو ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې وي، دوی به د افغانستان په تړاو باندې میټینګونه هم دایروي، کانفرنسونه به هم وي او افغانستان به یوې خواته نه پرېږدي. نو چې اوس خبره دلته دا ده چې په دغه جیو ستراتیژیک کې ولې دومره ورته مهم سو، ځکه چې افغانستان لکه اوس امنیت راغلی دی. افغانستان کې مثلا کوای شي چې یو ښه ترانزیت پول د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ رامنځته سي. او بل دا دی چې د افغانستان ثبات، دا ډېر ورته مهم دی چې د افغانستان ثبات په د بیجینګ ثبات کېدای شي، د افغانستان ثبات د مسکو ثبات کېدای شي، د افغانستان ثبات د منځني اسیا هیوادونو ثبات کېدای شي. نو د دغو موخو پر اساس باندې دوی خپل جو ستراتیژیکي موخې مخ ته وړي او لیدکاته هم ترسره کوي. او هغه څه چې د دې وروستی سفر شوی دی په هغه باندې به وروسته بحث وکړو چې دا ولې دا سفر دی ترسره کړو. مثلا پوتین چین ته تللی او په څو مسایلو باندې بحث کړی. مننه. ویال صاحب، ښاغلي زرمتي صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودله چې جیوپولیټیک او ترڅنګ جیو ستراتیژیک مسایل دوی تشریح کړل. په دې کې ویل شوي دي چې د افغانستان د امنیت د ټولې د سیمې د امنیت په معنا کېدلی سي. اوس همدغه د ثبات او همدغه امنیت لپاره د سیمې ودونه څه کړي دي؟ دوی پکې صحیح پاتې شوي دي، کار کړی دی؟ رښتیا هم د افغانستان ثبات دوی خپل ثبات ګړي که نه؟ بیبي زرمتي صاحب ته زه سلام کوم او دی د کوشش وکړي چې خپل خبرې دې وکړي او به احترامي او توهین نه کوي. زما خبرې خیالي نه دي، د زما خبرې بیرته تکرار کړې، منتها انګلیسي کلمات استعمالوي. جیوپولیټیکو، جو اکانومیکو، جو دا خو انګلیسي خبرې دي. ما په خپل لنډو خبرو کې ویلې چې روسیا، چین، ایران غواړي چې په افغانستان کې امنیت وي. دا کافي ده. دا چې اوس انګلیسي کلمات استعمالوي ځان ښیي، دې ته د مبارک وي. زه کوشش کوم چې د خلکو په ژبه خبرې وکړم. ګورئ، د افغانستان هماغه چې دی وایي چې زه هماغسې انګلیسي خبرې وکړم چې دی پوه سي. جیو پولیټیک، جیو ترانزیت، جیو اکانومیک منطقه ده چې نه یوازې په منطقه کې دا رول لري بلکې په نړیواله کچه دا رول لري. او په دې معنا چې کله امریکایانو په روسیا باندې د 2014 کال څخه وروسته چې روسیا په کریمیا باندې حمله وکړه، تعزیرات وضع کړل او په ایران باندې تعزیرات وضع کړل. هغوی د یو نوي
ترانزیت ستراتیژیک لپاره سره فکر وکړي چې یو نوې لاره د دوست هیوادونو خوا پیدا کړي. دا ولې دا په دې خاطر چې بیلیونونه ډالر عواید لري روسیه او ایران هغه لاره چې د سویس کانال لارې هندوستان سره وصل کېدله 10 ورځې د افغانستان د لارې نه کېږي 10 ورځې کمیږي، یعنی ډیره فاصله کمیږي او مصرف هم کمیږي. دا یو د افغانستان جو ترانزیت مسله چې روسیه چین او ایران ته مخصوصا ایران او روسیه ته ډیره مهمه ده. هغه د چی لپاره د دې لپاره تاسو وګورئ چې د روسیه او د ایران صادرات کم مصرف هغه ځایونو ته چې ما مخکې اشاره وکړه رسیږي او په کم وخت رسیږي. دا یو بل د افغانستان مسله په همدغه نقطه کې د ټول نړۍ توجه ځانته جلبوي، ځکه کچېرته روسیه او ایران دغه ترانزیت په خپل لاس کې ونیسي نو دلته غرب ته او امریکا ته یعنی اروپا او امریکا ته ډیره کلکه ضربه رسیږي اقتصادي. په همدې خاطر باندې امریکایان نه غواړي چې دغه نقطه د روسانو او ایرانیانو په قبضه کې وغورځيږي. په همدې خاطر که تاسو متوجه شوي یاستئ یو هفته یا 2 هفتې د مخه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو معاون بس لار پاکستان ته او د هغې نه وروسته تاسو وګورئ چې د بدخشان مسله رامنځته کېږي. د هغې نه وروسته تاسو وګورئ چې د پاکستان حکومت ټول مخالفینو ته بلنه ورکوي په پاکستان کې چې دوی سره متحد کړي. دا په دې خاطر باندې که چېرته روسیه په دغه مسله کې موافق شي نو کېدلی شي چې امریکا او اروپا ته داسې کلک اقتصادي او سیاسي ضربه ورکړي چې په اسیا کې نور هغه کوم اړیکې چې دوی لري تجارتي هغه به بند کړي. اجازه راکړئ بیبي چې زه دا ورور ملک پوه کړم چې دا یوازې په دې مسایلو پوه نه ده. زه کوشش کوم او خبرې مختصر وکړم. ویال صاحب وخت کم لرو که خبرې مو لاندې راته وکوئ ځکه چې فرصت بیخي لږ دی. دا څو مسایل دي چې روسانو ته ډېر اهمه ده په افغانستان کې. یو د ترانزیت مسله ده، بل اقتصادي مسله ده، بل امنیتي مسله ده، بل دوی غواړي چې افغانستان منطقوي کړي، نظر دې ته چې نړیوال شي او د امریکا مخه ونیسي. مننه ډاکټر صاحب تاسو ته درګرځم. روسیه ویلي دي چې طالبان نه د دوی دښمنان دي او نه هم د دغه هیواد لومړۍ درجه دوستان دي. امارات سره څه ډول اړیکې پالي؟ مخکې دی چې تاسو سوال ته راسم دا کوم اول خو تاسو او تخنیکي همکارانو او پریزنټر څخه داسې یو کس تاسو را دعوت کوي چې هغه په دې مسایلو باندې پوسي. تخیلي باس داسې نشي کېدای چې هلته سفر وکړو هلته ولاړو تر اوسه پورې وایي چې دغه د روسیې مسایل عین هندوستان ته ورسېدو، بیا د امریکا مسایل هم ضرورت یې دا د هر شخص خپل نظر دی. زه فکر کوم باید د هر چا نظر ته احترام وکړو. ضرورت یې ستاسو نظر بیل دی، د ویال صاحب نظر بیل دی. ستراتیژیک شی دی او جو ترانزیت شی دی، جیوپولیټیک شی دی. دا ټول مسایل په جو ستراتیژیک کې راڅرخي دی. جو ترانزیت باندې هم بحث کوي چې هغه د جو ستراتیژي یو بخش دی، یو ډېر وړوکی بخش دی چې د جو ستراتیژیک راڅرخي. په هر صورت نو او د تخیلي بحث کوي. اساسي بحث هم دلته دا دی چې د واقعیتونو پر اساس باندې وسی، علمي بحث وسی، مسله تحلیل شي چې لیدونکي ور باندې پوسی. دا ساده ژبه باندې خو ټول بحث کوي شي، خصوصا د افغانستان مسله کې ولستو ضرورت یې صاحب ستاسو اساسي پوښتنې ته راوګرځېږو چې امارات سره څه ډول اړیکې پالي. هغه د ویال صاحب نظر او خپل نظر یې شریک او ستاسو تخنیکي علمي بحث کوئ. مهرباني ګوري دا ټول مسایل په جو ستراتیژیک کې یعنی بحث کوي. صحیح ده چې دا یو ډیره مهمه مسله ده. یعنی په هغه کې جو ستراتیژیک کوم مسایل راڅرخي، ملي ګټې دي، ډیپلوماټیک اړیکې دي، اقتصادي ګټې دي او همدا ډول د سرحدونو ساتل بحث په جو ستراتیژیک رامنځته کیږي چې په دغه مسایلو باندې هم چین تاکید کوي او هم روسیه تاکید کوي. غواړم چې دا مسله کم تر څو پورې چې دغه د جو ستراتیژیک بحث نه ختم شوی نو د افغانستان په تړاو باندې خپل اندېښنې هم لري، تعاملات ته هم ادامه ورکوي او غواړي چې د افغانستان سره د خپل بیا هم تاکید کوم جو ستراتیژیک موخه پر اساس باندې مخته ولاړ شي، نه د جیوپولیټیک په ځکه جیوپولیټیک یو ډیر لوی بحث دی. ډیره زیاته مننه ژوندي اوسئ درنو مېلمنو دا چې بحث کې مو ګډون کوو. مننه ښه ورځ.